د چارسدې د ضلع صحت محکمې چارواکو د سیمې سپین روبو او باسره خلکو ته د راتلونکي پولیو مهم په اړه آګاهي ورکوي. دغه غونډې بل مقصد په هغه سیمو کې د دغه مشرانو مرسته ترلاسه کول دي کوم ځای کې چې د پولیو څاڅکو په اړه منفي سوچ لرونکي خلک موجود دي او ماشومانو ته پولیو ضد څاڅکي نه اچوي. د ځایي مشرانو د صحت محکمې چارواکو سره د مرستې یقین ورکړو او ویل چې پولیو موذي مرض نه خپل ماشومان بد ساتلو لپاره به د پولیو ټیمانو سره اوږه په اوږه او کور په کور ګرځي. هغه موږ په خپلو کورونو کې هم کړي دي، روغبار هم په حجره کې ناست یو کړي، په جومات کې هم کړي دي، ما خپل ځان یې کړي دي، نور ماشومان هم کړي دي. یاره دا احتیاط پکار دی، عجیب بیماری ده. خو د ماشومان داسې یو په کور کې هغه پولیو والا ګرځي، هغوی ټیکې لګوي، کوم ماشومان یې هغه څاڅکي ورکوي والا هغوی په خپله ډیوټي خپله کوي. عزتمند دا دروغ خبره چې دا دا دی او دا هغه دي، دا بالکل ښه شی دی. پکار دی چې دا هر سړي او دا کوونکي څوک چې دا وشي ورکوي. دا موږ کړي دي او کور په باره هم کوو، په جومات کې هم کوو، په حجره کې هم کوو، په مړو کې هم کوو. صاحب بهادره چې دې احتیاط وشي او کوئ، کوشش کوئ. په تیر شوي پولیو مهم کې د خیبر پښتونخوا 15 د ضلعو نه خواوشا 3 لکه ماشومان د پولیو ضد څاڅکو نه بچ پاتې شوي وو. ضلع چارسده د صوبې هغه 3 ضلعو نه یوه ده چېرته چې تیر شوي پولیو کمپین کې 99% ماشومان واکسین کړي شوي وو. د چارسدې ډیپټي کمشنر عادل شاه ویویډي ورته وویل چې د کمپین وروسته او مخکې په هغه سیمو زیاته توجه ورکوي چېرته چې پولیو پروګرام په لار کې خنډانونه موجود دي. وایي خوشبینه دي چې راتلونکي پولیو کمپین هم د پولیو ضد څاڅکو هدفي ماشومانو ته پولیو ټیمان ورسي. په یو کور کې ریفیوزل نو هغه سره بیا 10 کور هغه په کوڅه کې هماغه ویسینټي کې نورم بیا ریفیوزل کېږي. دې کې بعض اوقات سرکاري افسران هم دي، دې کې داسې خلک هم دي، د ریلیجیس لیډرز هم دي چې هغوی په انفلوئنس بچه باندې بیا نور هغه مونږ ډېر ځل ټیکل کړل، هغه مونږ خپل فولډ کې راوستل، هغه سره مونږ خبره وشوه، هغوی چې کم کنسرن وو هغه له مونږ جوابونه ورکړي دي. اینډ شکر دی چې هغوی چې کله سیټسفای شو نو دین they become part of our team. د خیبر پښتونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې وینا تر مخه د مارچ په 20مه به ټوله صوبه کې پولیو کمپین چلولی شي چې خواوشا 7 میلیونه ماشومان ته به کور په کور پولیو ضد څاڅکي اچولی شي. څرګنده دي وي چې په ټوله نړۍ کې پاکستان او افغانستان د پولیو وایرس متاثره 2 هیوادونه پاتې دي. تیر کال 2020 کې پاکستان نه 3 پولیو کیسونه رپورټ شوي وو، ولې سږ کال تر دې دمه یو پولیو کیس رپورټ شوی دی. شاهین افریدي، وایس اف امریکا، ډیوا.